جوار د پښتونخوا په صوبه کې په کال کې 2 واره کرل کیږي چې یو نقداور فصل دی او پیداوار یې خوشه 8,490,000 ټنه دی. 4,02,000 هکټره باندې کرل کیږي چې د دې 80% جوار د پنجاب کارخانو ته د دینه د خوراکي مصنوعات جوړولو لپاره زی، باقی 10% په صوبه دننه د اړو د پاره پجرند وخل کیږي او یشیدلې یا رواته کړي هم خوړل کیږي. د هایبرید تخمونو کده د پیداوار او دانو کې اضافه کړي ده نو د دې تنه او شنه پاڼې د کوترې یا سارو د پاره ډیر فائدمن خوراک ګرځي چې نن سبا د 400 د غیا ډاک د جوارو نه ډک شوی دی. د جوارو او د غیا د ټانټو کارکونکو منیر ګل وای چې د پکې گزاران روان دی چې غون 2 جیره په پټي په بیا اغست دی چې دلته جوار بیل او ټانټي بیل خرڅوي. نو پټي مې وکړه هغه سره پاسه یو لاک وي ما دې 15 کم په یو لاک وای یو 2 جیره به وي نه دا وګوړک جوار کو 30-25 30 بل تو هم دی سپاکه ازړ وږي ودرې قسمه دي نو ورو د پاره نور کاروندې به اوس کیا به منی کې اوچي هغه بار علاقو کې یا خټاکو پزمو کو کوي او دا نورزم کې دي بیا منی تر دي جمی تا نو بس وږي په یو سل 1.5 ورکو 150 کې چلی دی وږي داله او دا مې دله یو نیمه سلو ټانټي ورکړ دا حساب کې. خاتم الله چې د غیا ډاک کې د کوترې ماشين لري وای چې د ټیکدار نه یا پخپله د جوارو ټانټي اخلي او کوتره کوي. پوړ کې جوارو کاروبار کو جمع کې د پاندونو مالو شوتل کاروبار کو زنګ د روزګار په روان دي او خپل روزګار کو خو پاک له شلو په راکې بس روزګار روان دي وسره عادت تصاویر دي پارمونو والا دغه والا غیاګانی وړي او راځي خپل لندن په چلی. زراعت یو عبادت دی دلته دا رښتیا کیږي ځکه چې د انسان او زناورو سارو د خوراک ذریعہ ورسره تړلې ده. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، D1 نیوز 400.